الرحیم کلاس 6 ساينس ته په دې کو ټاپک ته فیکټرز نیسیسری فار فوټوسینتھسس دا په 3 نمبر چپټر کې دی د دې فیکټرز مطلب دا دی عوامل نیسیسری هغه کم کم سيزونه دي چې هغه ضروری دي فار فوټوسینتھسس د فوټوسینتھسس د پاره یعنی کله چې فوټوسینتھسس پروسس کیږي په پټو کې نو داسې کم کم سيزونه دي چې هغه ضروری دي د فوټوسینتھسس لپاره او په دغه سيزونو کې چې کله یو سيز هم کم وي نو بیا فوټوسینتھسس چې دی هغه نه کیږي نو کلاس 6 په کتاب کې 15 سيزونه ورکړلي چې پای کې اولنې دی لایټ مونږ وایو رڼا دویمه سیز دی کاربن ډای اکساید په هوا کې چې کوم ګیس موجود دی کوم ټول لیوینګ ارګانیزم چې دی په جمع باندې پیدا کوي کاربن ډای اکساید ګیس ها بیا درېمه چې دی هغه ټمپریچر دی یعنی درجه حرارت زموږه چاپیرچل کې چې کومه ګرمي یخني راځي بیا څلورمه سیز په دې کې چې دی هغه دی واټر او پنځم نمبر چې دی هغه دی کلوروفیل نو 15 سيزونه دي چې هغه د فوټوسینتھسس لپاره چې دي هغه ضروري دي اوس اول بسر دې موږ وایو لایټ رڼا د نور رڼا نو د نور رڼا چې د فوټوسینتھسس لپاره د ټولو نه زیاته ضروري ده د هغې وجه دا ده چې کله د بوټي په پاڼه باندې په زیله باندې کم سیس چې دی هغه جذب کوي نو هغه د دې لایټ په مدد سره په دې بوټي کې چې دی نو هغه کیمیکل ریاکشن کوي او د یو بل سره چې دی نو هغه میلاویږي اوس فرض که شپه ده یا تیاره ده نو فوټوسینتھسس نه کیږي ځکه موږ وایو چې کم لایټ چې دی هغه د فوټوسینتھسس لپاره چې دی ضروري دی اوس فرض که وریځ ده او رڼا شته نو بیا هم دا چل کیږي چې د فوټوسینتھسس کوم پروسس چې دی دا سلو ډاون کیږي یا به موږ وایو چې دا بالکل نه کیږي نو دا خو لایټ دویمه سیز دی کاربن ډای اکساید ګیس دی نو دا کاربن ډای اکساید ګیس چې دی دا په هوا کې چې دی موجود دی نو کاربن ډای اکساید دا چل کوي چې دا کله پاڼې ولګي په سټومیټو باندې دا جذب کی او د لپاسې نه دلته کې H2O ولاړ شي نو دا کاربن ډای اکساید دغه واټر سره چې دی ملاویږي او چې کله دا کاربن ډای اکساید کمیږي یا کاربن ډای اکساید سیوا کیږي نو په فوټوسینتھسس باندې ډایرکټلی اثر چې دی هغه پریوزي ځکه چې د فوټوسینتھسس بیا زیاتوالی او کموالی چې دی هغه راځي بیا ټمپریچر دی مونږه یخني ګرمي ته وایو نو د فوټوسینتھسس لپاره کوم ټمپریچر چې ضروري دی نو هغه د 25 ډیګري سینټیګریډ نه والا د 35 ډیګري سینټیګریډ پورې موږ له پکار دی که فرض کړه دا ټمپریچر د 25 ډیګري سینټیګریډ نه کمیږي نو فوټوسینتھسس نه کیږي که دا ټمپریچر د 35 ډیګري سینټیګریډ نه زیاتیږي هلته کې کلوروفیل د چې دی بیا نقصان رسي د هغې چې کوم شکل دی هغه بالکل متاثر کیږي نو فوټوسینتھسس چې دی بیا نه کیږي ها بیا کم څلورم نمبر کم سیس چې دی هغه زموږ سره واټر دی واټر چې دی هغه هم ضروري دي په زیلو باندې اوبه جذب کیږي دغه اوبه دغه کاربن ډای اکساید سره چې دی میلاویږي د نور د رڼا په موجودګي کې خو چې اوس کله اوبه نشته کاربن ډای اکساید ډېر دی رڼا ډېره ده خو اوبه چې دی بالکل نشته هلته کې بیا ګلوکوز نه جوړیږي ځکه چې کله زموږ سره فوټوسینتھسس کیږي نو په ریئیکټنټس کې کم سیزونه چې دی بل سره میلاویږي نو کاربن ډای اکساید او H2O دی بل سره میلاویږي اوس مونږ وایو چې واټر پکې بالکل نشته یا بالکل کم دی نو فوټوسینتھسس چې دی بیا بالکل سټاپ کیږي نه کیږي بل پنځم نمبر سیز کم چې ډېر زیات اهم دی په پاڼو کې موجود وي هغې ته مونږ کلوروفیل وایو کلوروفیل یو شین پیګمنټ دی شین رنګ پیدا کوي په دې پاڼو کې نو هغه هم دا چل کوي چې د دې تعلق د دې لایټ سره دی چې کله دا لایټ راځي په کلوروفیل باندې دلته کې لګي چې کله په کلوروفیل باندې لګي دی جذب کوي هلته کې ریاکشنز د بل سره میلاویږي او بل پکې دا کاري چې کوم لایټ انرژي چې دا لکه موږ وایو کلوروفیل چې د نور رڼا واغسته نو هغه زموږ سره د لایټ انرژي نو دا لایټ انرژي څه ته بدلی دا بدلی کیمیکل انرژي ته او دغه کیمیکل انرژي چې دا نو دا وروسته بیا زموږ سره خوراک یعنی ګلوکوز چې دی نو هغه زموږ سره جوړوي نو دا 15 سیزونه چې په دې کې کله یو سیز کمیږي نو فوټوسینتھسس چې دی کمیږي چې کله یو سیز سیوا کیږي نو فوټوسینتھسس ډیر کیږي خو د لایټ او د ټمپریچر چې کله زموږ سره سیوا کیږي نو هلته کې کلوروفیل باندې چې دی اثر پریوزي هغې ته چې دی نقصان رسي نو کلاس 6 په لیول چې دی دا سیزونه ورکړلي دې بل لیکچر چې دی انشاءالله چې دی بیو